السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احسان الله احسان یم د کلام ادبي ملګري پاڼې نه. ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته وه چې موږ په دا خپرونه کې ښه شاعر ښه لیکوال سنوستی راجوړوو، نو په دا سلسله کې نن د موږ سره طبیر افریدی ناستی. طبیر افریدي ته په خپله خپرونه کې ډېر زیات مینه او هرکلی. ډېره مننه احسان صاحب چې په دومره لنډ تن وخت کې موږ له خپل قیمتي وخت وبخلو. ډېره مننه. ډېره مننه دې کوو طبیر صاحب. موږ د ناولو سره وړه غوند کې په جنګلي چوک کې ډېره مننه بي. من ما محمد جمیل ده او یادب په دنیا کې په طبیر افریدي باندې یادېږم او باړین او ګزیبه به سره تعلق لرم. ډېره ښه. طبیر صاحب څه به ورسره شریکوې؟ خبره به ډېره نه اوږده او زیان چې غزل یې نه واورو نو ښه خبره ده. غزل نه مخکې به تا اول یو دوه شعرونه ویم چې کوشش کوم خو اشنا چرته کېږي. کوشش کوم خو اشنا چرته کېږي، په زخمي شونډو خندا چرته کېږي. مننه او ځان مشهور کړه او پښتو بربنډه. ځان مشهور کړه ځان مشهور کړه او پښتو بربنډه، زمانه دغه زنا چرته کېږي. مننه ځان مشهور کړه او پښتو بربنډه، زمانه دغه زنا چرته کېږي. او غزل مطلب ده چې پکې زما اشنا د زنده باد وي. پکې زما اشنا د زنده باد وي، هغه نه دا دنیا د زنده باد وي. مننه. پکې زما اشنا د زنده باد وي، هغه نه دا دنیا د زنده باد وي. زما د خرې بلا لاره نیسي، زما د مور دعا د زنده باد وي. مننه. ډېره مننه چې زما د خرې بلا لاره نیسي، زما د مور دعا د زنده باد وي. مننه. او چې غواړي جنگ نو مرداباد مرداباد، چې غواړي جنگ نو مرداباد مرداباد، چې غواړي امن بیا د زنده باد وي. مننه. مننه. او بل شعر دی کې چې د چا د زلفو خوشبويي راوړه، د چا د زلفو خوشبويي راوړه، د نننۍ هوا د زنده باد وي. مننه. د چا د زلفو خوشبويي راوړه، د نننۍ هوا د زنده باد وي. او امکتی شعر دی چې خیر که زما طبیر رنګ تور سوی وي، خیر که زما طبیر رنګ تور سوی وي، خو ستا د مخ ښکلا د زنده باد وي. طبیر صاحب بل ورسره یو غزل شریک کړو. مننه. بل غزل مطلب ده چې د دې دوو سیزونو ډېر ارمان راځي، د دې دوو سیزونو ډېر ارمان راځي، چې نه خوب راځي او نه جانان راځي. مننه. د دې دوو سیزونو ډېر ارمان راځي، چې نه خوب راځي او نه جانان راځي. او هغه ته پې راښکاره وي یو ځل څه، هغه ته پې راښکاره وي یو ځل څه، هغه بام ته اوس هم ډېر مرغان راځي. مننه. او څوک د چا په انتظار د خدای خبر، څوک د چا په انتظار، څوک د چا په انتظار د خدای خبر، په اوبو کې اکثر سپین ګلان راځي. مننه. څوک د چا په انتظار د خدای خبر، په اوبو کې اکثر سپین ګلان راځي. او بل شعر دی چې ډوب مې نه کړې سمندره صبر وکړه، ډوب مې نه کړې سمندره، ډوب مې نه کړې سمندره صبر وکړه، او ما پسې به خامخا یاران راځي. مننه. مننه. ډوب مې نه کړې سمندره صبر وکړه، او ما پسې به خامخا یاران راځي. او مکتی شعر دی چې مسلمان سترګې وویني چې ستا، مسلمان سترګې وویني چې ستا، مسلمان سترګې وویني چې ستا، په تعبیر باندې کافر پیریان راځي. ډېره مننه چې مسلمان سترګې وویني چې ستا، په تعبیر باندې کافر پیریان راځي. ډېره مننه طبیر صاحب، د وخت راکولو یو جهان مننه.